والقرآن یوم القیامت کالرجل الشاخب قرآن کریم با د قیامت په ورځ باندې حافظ قرآن د مخې له راشي د یو مغمومه سړي په شکل کې نو دته به وایي هل عرفتني ودې پېژندمه یا هل تعرفني ما پېژني چې چې ورته وګوري یاره مخکې مې نه لیدلی نو دا به ورته وایي دا قرآن کریم زه قرآن کریم ما الله اکبر کم قرآن کریم چې ستا مې د غرمې خوب ختم کړی و ستا مې د ژبې اوږده شپه لنډه کړې وه چې ستا مې سینه ګرمه کړې وه زه تفسیر کوم دا په حدیث کې ټول نشته زه هغه قرآن ما چې ته د کوره د حفظ دپاره راوتې نو ستا مور جړل او تا هم جړل زه هغه قرآن یم زه هغه قرآن ما چې د شپې په 3 بجې باندې به ستا استاذ پاسېد او ته به یې پاسولې او تا به په یخو اوبو اودس وکړو لاسونه به دې لپېدل داسې به دې ترخونو کې ورکړل 2 رکعته مونځ به دې وکړو او بیا به ما تا ته خپله سینه کوله وکړه الله اکبر څوک به چینچي ته ګوري څوک به کودالي ته ګوري څوک به دوکان ته ګوري او ما به تا ته خپل مخ کوله وکړو حافظ صاحب ما ته وګوره الله اکبر کله کله به تا له خوب راغی او تا به ټالی والي نو ما به تا ته خپله سینه کوله وکړه حافظ صاحب زما په غېږه کې سر کېده تا به زما په غېږه کې سر کېښود زه هغه قرآن مجید زه هغه قرآن مجید یم چې تا به د وظیفې ډوډۍ دپاره لوښی واخیست په امانګړ کې به څه زنانه وي نو ته به یې کېنولې پوټې به یې د باندې وخوړو سالن به یې درکو تا ته به وي بچیه زما بچو تم دوا کوه ښه په مدرسه کې سبق وایي خو څه داسې پکې هم وي چې ته به لاړې نو تا ته به سپکې سپورې ووي نو ته چې به بار ته راوتې نو تا به جړل زما ګناه دی چې ما قرآن ته ناست یم ته ځکه ما پورې خاندې زه هغه قرآن مجید یم زه هغه قرآن مجید یم چې یو وارې ستا مور کور کې چېرته سالن پخ کړی و او ستا وروڼه خویندې ورسره د مور سره کېناست او چې څنګه د مور نوڼۍ ته لاس کو ته ورته یاد شوې نو نوڼۍ یې په شکور کې کېښوده پاسې د زارو قطارې جړل ستا خویندې وروڼه پسې لاړل دې ولې جاړې مور یې خیر دی چا خفه کړی ستا مور ورته وی بچیو تاسو ډوډۍ وخورئ زه نشم خوړی زما زړه ډک شو مور یې څه چلو شو ما ته مې خپل بچی یاد شو چې کاش کې زما بچی نن وی زما سره چې ما خپله برخه پوټې هغه له ورکړی زه هغه قرآن مجید دا حافظ به ورته وایي تا ماله څه راوړي دي حدیث مبارک کې راځي دی به جیب ته لاس مواله او خط چې کولاو کې هغې به لیکلي لک الملک ستا دپاره بادشاهي ده بچی یې دله ځای ورکړه هغه ماشوم بس وه هغه بس بچی ستا دپاره بادشاهي ده د پاکستان بادشاهي نه وه چې په وټونو به دې حاصلوله د پاکستان بادشاهي نه ده چې په درنو به ختمېده د پاکستان بادشاهي نه ده چې 15 کالو پورې به وه د بل جیب نه به ورته لاس کېږي چې خط ورته ورکړي هغې کې به یې لیکلي لک الخلد یا لک النعم ستا دپاره نعمتونه دي زمونږ علاقه کې یو دستاربندي وه داسې سټیټ سیکرټري یو سړي نوم واغست ونخطو غریب ونیو بیا تی مولانا تپوس وکړو چې حضرت تا ولې جړل وی چې ما ته دلته یو حافظ یاد شو وی حافظ ما ته وی چې مولوي صاحب ما ته زر سبق وایه غرمه ماسپښین ټیم مه ګوره خو زر وایه وی ما چې بیا به کچه قرآن یاد کړې وی نه مور مې راته یو خبره کوي چې پلار دې ډېر کمزوری دی او پلار دې وایي چې زما د زړه یوه تمنا ده چې د زر حافظ شي او زه ستا د حفظ دستاربندي ووینم نو یو ورځ نو چې راغی نو ما ته تپوس وکړو وی ما ته یې وی چې حضرت زما پلار هغه ارمان قبر ته ځان سره ووړو پلار مې وفات شو مور مې راته وی چې بچیه زر وایه پلار خو دې خوشحالي ونه لیده خو چې زه خو وینم یو وارې راغی نو ما ته یې وی چې اوس قاري صاحب چې څنګه سبق راته وایي نو وایه راته زما مور هم وفات شوه نو زه چې څنګه سبق راته وایي
وی بیګی راته یو خبره وکړه وی ما ته وی چې سبا به دستاربندي دا حافظان به خوشحالیږي ماماګان به راغلي ترونه رشته دار به راغلي خوشحالیږي به ما ته به ماما هار اچوي ما ته به ماما خورئ ورور هار اچوي حافظ صاحب زه خو خپله خوشحالي په خپله هم نشم لیدی ځکه زه په دواړو سترګو معذوره یم ما یو دوست ته ټلیفون کړی چې ما پسې به موټرسایکل راولي خلک به کور ته ځي ماماګانو رشته دارو به راغلي کور ته زه به سبا قبرستان ته ځمه د خپل پلار او د مور قبر خواته به ودرېږم چې مورې پلاره ما ډېر کوشش وکړو خو د تقدیر نه نشم مخکې کېدی نن زه دستاربندي مې کړې ده خو تاسو خوشحالي ونه لیده نو دا حافظ قرآن به ورته وایي چې دا خوشحالي صرف ما دپاره ده الله به ورته وفرمایي نه لس کسان ځان سره بوځه دا حافظ قرآن به وایي زما ربه زما پلار مړو ما باندې سبق ماماګانو ویلی ما باندې سبق ترونو ویلی زه داسې جنت ته نه ځم چې زما ماما پکې نه زما مور مړه وه زما واده کړی خور په ما سبق ویلی و زما تندار په ما سبق ویلی و زما مامي په ما سبق ویلی و ما ته وی بچیا مور دې نشته پیسې به زه در کوم پلار دې نشته د تره نه به پیسې نه غواړې زه به تا له د خمبې دانې خرڅومه مور نه به پیسې نه غواړې درود شریف ووایه نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت شان قرآن شان رسالت شان صحابہ مولانا شمس العارفین سے علماء حق علماء دیوبند علماء حق علماء دیوبند نعرہ تکبیر دے بہو فرمائی یا رب زه داسې جنت ته څه کوم الله به ورته وفرمایي ځه لس کسان جنت ته ځان سره بوځه دی چې څنګه لاړ شي محشر ته او دی به په خپل ټاټ پاټ کې رواني الله اکبر دی چې لاړ شي ماماګانو ته به یې کړی وي ترورانو ته به یې کړی وي دی به الله ته چغې کړي یا رب ما خو دنیا کې د یو پیر نه اورېدلي وو چې وزیر مشیر ماماګانو مزې کولې نن زه خان یم او زما ماماګان نن په تکلیف کې دي دا ماماګان چې د قیامت په ورځ روانې داسې محشر ته فرشتې به ورته ودرېږئ چېرته ځئ لږ شئ چېرته ځو ته موږ نه پېژنې فرشتې به ورته څوک یې تاسو زه د پلاني حافظ صاحب ماما یم زه د پلاني حافظ صاحب تره یم هغې وخت کې به درته فرشتې سلوټ کوي سلام کوم تا ته ما ته پته ولګېده نن خو ستا خاني ده زما شکایت چرته الله ته ونه کې ټرمینیټ بھی نه کی چرته پرو ټرانسفر را چرته ونه کی نو دی به خپل لس رشتہ دار را روان کی زما استاد مولانا مبارک احمد دورانی صاحب حقانی صاحب د رستم تحصیل میر دی د په یو ځای کې تقریر وکړو حافظ قرآن به لس کسان بوځي یو سړي یو حافظ له منډه کړه حافظ صاحب حافظان به لس کسان بوځي وی او وی زما دا نوم پکې ځان سره ولیکه وی ته پکې نه ځایږي هغه وی ولې وی زما نهه کسان مونږ د کور یو او یو څو ورځې مخکې راته یو دوست مې دی ما ته زما نوم پکې ولیکه د هغه نوم مې پکې لیکلی دی ستا پکې ځای نشته دغه سړی وی زه ډېر خفه شوم رالم لور مې حفظ ته کېنوله لور مې حافظه شوه عالمه شوه بیا زما د استاد په چادرپوشۍ کې تقریر کو نو دغه ماماګان به په جنت ته روان وي واورئ د حافظانو پلارانو الله به ورته وایي پلار ته مور ته راشئ حافظ قرآن ته به یې ووایه دی به ورته قرآن سکندونو کې واوري پلار او مور ته الله وفرمایي ځئ جنت ته یو جوړه به ورله ورکړي دوه جوړې د دې قیمت به دنیا نشي پوره کولی دا پلار مور به وایي یا رب بمکثینا په څه وجه موږ ته دا جامې میلاو شوي الله به ورته وفرمایي باخذ ولدکما القرآن یا بتلاوت ولدکما القرآن ستاسو بچو به قرآن وي ستاسو بچو قرآن جمع کړی و نو دته به الله وفرمایي حافظ قرآن ته جنت کی یو نیر دی ریان نومې دی په سر باندې یو محل دی
مرجانو نه جوړ دی او بیا دروازې دي د سرو زرو د سپینو زرو حافظ قرآن ته الله وی زه ورته په بسم الله ورته ورخیجه کشته ولاړه د چې پورې د باسم دی به بسم الله نه شروع کی یو یو آیت به وی او یو آیت به وی او د جنت په ماڼو به خیجي الله دې موږ ته دغه نصیب کړي قرآن کریم با سفارش کوي حافظ قرآن به سفارش کوي مولان به سفارش کوي دا مولان به جنت ته یوازې نه ځي انشاءالله زموږ سفارش به کوي الله دې دا مدرسې زمونږه د نجات ذریعه جوړه کړي خو ستاسو زړه کې به یو شک وي یا به هسې خوشحاله شوي یې زمړه زمونږ هم په خاندان کې یو حافظ دی زمړه زما سفارش به کوي لاول راشئ باباګانو وروڼو ځان پوه کوي حدیث کې راغلی دي د لسو کسانو سفارش به کوي د چا سفارش به کوي د خاندان درې قسمه خلق دی یو قسم هغه دی چې حافظانو ته وایي حفظ مه کوه علم مه کوه انګریزي ووایه کږې وږې میچازي زده که دا وکړه ABC ووایه یو سړي سبق ویلی و 14 پاس کړی و پلار یې چې کور ته راغی وایي څومره سبق دې ویلی دی هغه یې BA مې کړی ده وایي افسوس افسوس 2 ټکي دي زده کړي دي هغه دې الټۍ زده کړي AB دی که نه BA خو ډیګري ده خو هغوی ده چې د AB الټه وي نو وی مې لم مکوا دا سړی سفارش به حافظ نه کوي دویم هغه کس ماما رشتہ دار چې د حافظ قرآن سره تعاون نه کوي دا سفارش به نه کوي د هغې ماما رشتہ دارو سفارش به کوي چې کوم د حافظ قرآن عالم قرآن تبلیغي او نیک سړي د هغه مالی سپورټ کوي